السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، زه تاسو ته په دې عوامي مسایل پروګرام کې نن زه حاضر شوی یم. پلوسی یو علاقه ده. په دې پلوسی علاقه کې چې کوم مسایل دي، د دې مسایلو باره کې کوم شخصیت چې موږ چوناو کړی دی، هغه شخصیت چې دی هغه سیاست خو دی خو سیاست سره سره د هغې سماجي ژوند چې دی هغه ډېر زیات اهمیت لري. او د دې سماجي ژوند چې کوم یو سفر دی، په هغه سفر کې هغه سړیوالی نشته دی او مسلسل د دې علاقې په خدماتو کې هغه خپل د ژوند چې دی وقف کړی دی. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو. زموږ یو معتبر شخصیت سره ستاسو ملاقات کوو، عبدالهادي صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جمال صاحب، څنګه تاسو ښه جی؟ الله کرم دی جی. عبدالهادي صاحب، تاسو زموږ د ناظرینو ته د خپل د دې سماجي او د دې سیاسي ژوند په بابت سره لغونتې دغه ورکوي. زه زموږ علاقه چې کومه ده UC41 پلوسی، زه د دې یو سابقه یوت کونسلر یم. مونږ چې کوم وروسته 15 نوال 19 پورې زموږ پیریډ نو ماشاءالله مونږ خپل پیریډ ډېر ښه تېر کړی و. لګیا پکې مونږ ډېر کارونه کړي د یوت حساب سره سانه زمونږ سیټو او سانه مونږ کار کولی شو. دې کې مونږ یوت له ډېر توجه ورکړی و، ځکه چې یوت زمونږ سیټ داسې و چې د یوت دپاره سپورټ سامان و، داسې سانه اکټیویټیز مونږ دې لکو داسې ټورنمنټونه وې، کرکټ ټورنمنټ و، والیبال و، فټبال و، بیډمنټن، دا ټول زمونږ باقاعده ښه هر څه ورکړي. او زمونږ چې کوم سابقه زمونږ MPA صاحب د PTI خاص ته هغه موږ ډېر زیات سپورټ کړي او MNA صاحب هم ډېر سپورټ کړي وای، ځکه چې دای په تور باندې موږ فند نه وو نه، خو ای به موږ ډېر زیات سپورټ کولو. دا ای زموږ نه فند هم زیات درس ډېر نو موږ به ډېر کړ UC41 لپاره سپیشل به موږ ډېر سره کوو. ٹھیک جی، بالکل صحیح ده. د سماجي ژوند تاسو څنګه ده؟ دې طرف ته خیال څنګه راغو؟ دا دومره خدمات ده چې کوم تاسو بلکې د ناظرینو ته لغونته بیان هم کوي چې کوم تاسو خدمات دي. زه داسې یو محفل کې ناسو مرګري وې، اسې داسې ویلفیر خبرې کولې چې یاره پلاني کلي کې ویلفیر داسې کار وکړو، پلاني ځای کې داسې کار وکړو، مختلف UC کې یادوله. نو ما ته مرګر وې چې یاره ته څه منډې تړلې وې دی کې لګیا، نو دا ویلفیر ته یو دغو قدم ښه یو سټپ دی، خلک ته هم خوښوي. نو ما بیا دې ته یو سټپ واغشتو او رایې کې الله ما ډېر عزت راکړو. اور ماشاءالله موږ UC41 کې بقایا موږ نورو کلو کې موږ کوم جوخ علاقې دي، نو موږ اوس مطابق یې سره ډېر زیات منډې تړلې وو، خاص ویلفیر حساب سره. دې کې زموږ یو خپل یو تنظیم هم دی، د پلوسی اواز توري فلای تنظیم. نو پای په وساسه زموږ ډېر زیات کار وکړو. دې کې زموږ چې کم داسې کونډې زنانه وې هغې له موږ ډېر څه وکړو، جایزونه یې بچو له موږ سلای مشینونه هم وله ورکړه. بل داسې معذوره کسانو چې هغې غریبانان لکه په کټ کې به ناست چې تللی راتلی نه شو، نو موږ ته باقاعده یو درخواست غوندې به یې کړو، ما یې له ویلچیر ورکړو. ماشاءالله ماشاءالله. دین علاوه تاسو کوی وغیرہ د نورو کې دې کې دین علاوه ما تقریبا اوسه پورې کم دي د کال دوه کې ما 45-46 هند پمپ یو کې ماشاءالله. دې کې مونږه داسې هند پمپ صدا ځای کې یو کې چې ته بل ګلند وي، نو هغه ډېر غریبانه ته ما سولر سیستم لګولو، 4 سولر سیستم ورته شیشې لګولې او باقي د ټینکې هم ورته برابر جوړه کړه. نو هغه ته ډېر زیات سہولت شو. هغه غریبان ډېر لوی ځای ته وراتل، تقریبا کم سے کم خپل ځای نه به 5 کیلومتر اوبور راتل. نو هغې ته مونږ داسې یو دغه پرووایډ کړه د مسلم هینډز طرف نه، زموږ ملګري د مسلم هینډز پاکستان. نو هغې مونږ هغې ته یو درخواست وکړو خپل د کلي طرف نه UC41 طرف پلوسی نه. نو هغې را زموږ کار یې وکتو، باقي زموږ چې کوم محنت و هغې وکتو چې تاسو ډېر محنت کوئ. نو هغې په مطابق ما دا ټول کار 2 کال کې تقریبا مونږ دا 47 هینډ پمپ د خیر وکړو. ماشاءالله. دا غټه خبره وي چې په خپل علاقې کې د خپلو خلکو دپاره یو سړی دومره کاوش کوي، دومره محنت کوي. دا راته وایي عبدالهادي صاحب چې یاره ستاسو د پلوسی کوم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کولو ضرورت دی؟ کوم مسایل حل شو او کم پاتې دي د هغې باره کې لږ زموږ خو ماشاءالله د وروستو 13 نه 18 پورې 18 9 پورې زموږ د PTI حکومت چې کوم راغلی دواړه زموږ MPA زموږ د علاقې وو، MNA صاحب هم د دې ځای وو. نو MPA صاحب سابقه هغې هم ښه کار کړی موږ له، او MNA صاحب زموږ مین میجر چې کوم دي زموږ د بجلي او د ګیس ډېره مسله ده.
ٹھیک بجلی هم اوس څه ناسخه شوې ده خو زمونږ دا پلوسۍ په 2 فیډر ډیوایډ شوې ده یو پلوسي 1 پلوسي 2 پلوسي 2 چې کم دی نو هغه کې کم سے کم اوس زمونږ لږ شان بجلی ټیک شوې ده بلینګ کیږي سیستم برابر دی گزاره کیږي پلوسي 1 چې کم دی نو پای باندې اوماغه حساب دی 2 غنټې پس یو غنټې راځي هغه هم داسې نه وي کله والټیج کمی کله څه مسلې کله څه نو د بجلی ډېره مسلې بل ګیس زموږ پریشر ډېره مسله ٹھیک جی اکثر زموږ کور کې زنانه چې وګورئ نو ماشومان سر سکول ته ځي نو ډېر په کله سلنډر لګي کله هوربل کرشته ګیس کې دا شي موږ زوړ سیستم ته بیا تللی چې هغې کې بیا هماغه رنګې هوربل یي ماشومان د په سهار کې له ناشته تیارې وا په ټایم ځان رسي 7:30 بجو له ځان رسي سکول ته نو د ګیس او د بجلی ډېره مسله وه او د بجلی لږه شان حل شوې ده خو ګیس ډېره مسله ده صحیح دی د ګیس زیات مسله پریشر خاص طور وینه کنه سحر کې نی ماسوتن کې داسې خاص نی بس میټ کې راشي نو هغه د غرمه کې نو کې سو داسې بخلې نه کې داسې مطلب 2-3 بجو نه 4-5 بجو پورې کوي نو هغه ټایم کې خدای سوي بالکل جی هغه چې کوم کار ټایمي کم د ضرورت ټایم دی هغه ټایم کې نه خو ضرورت ټایم چې تیر شي نو آوای کې بیا وي ټیک شو جی روډ سټرکچر څنګه دی جی د دې روډ سټرکچر خو ماشاءالله اوس خو لږ ډېر ښه شوی دی او اوس چې کوم زموږ په دې باندې ډېر زموږ کلو کې کار وشو خو بهرحال څه داسې لارې شته چې هغه لا پاتې دي او څه داسې زموږ کلي کې لارې کم دي سړکونه څه ځای پورې شوي دي څه پاتې دي لا نو هغه به زموږ ایم پی ایم این اے صاحب ته زموږ درخواست هم دی ورته ویلي هم دي نو ای وی چې کو بدله د خیره نور زیاتر کار زموږ د پی ټي حکومت کې خاص ډېر وشو د خیره خو زموږ په کلو کې ډېر وشو صحیح دی جی هیلث څنګه دی جی دلته هیلث زموږ دلته بیچو دی پلوسې دې کې زموږ کړي ډېر غریبانه ناس یو هم سره هسپتال نږدې ده خو کم سے کم تللی نه شي هلته کې ټرانسپورټ مسله وي او دلته کې لاړ شو خو دلته کې هغسې ورته فیسیلیټي نه میلاویږي چې څنګه پکار ده ځکه چې موږ ته اکثر خلک وي تاسو سره بیچو نږدې دی تاسو ولې هسپتال ته راځئ نو دا معمولی مطلب سر درد له یا زکام له یا خېټې درد تاسو هم دلته کوئ تب علاج تاسو دلته ولې نه کوئ نو هلته کې یو دی چې پوره کلی دی پې بل بس هغه سي ورته ټریټمنټ پوره نه ملاوي څنګه مطلب نور ځکه ملاوي کم چې د بیچو حق دی هغه حق نه ادا کوي او ډیر نه ملاويږي جی ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده ایجوکیشن کې لکه سکول سیستم خلک ایجوکیشن کې زموږه سرکاري چې کوم سکول نه ډیر خوشو او ډیر ماشاءالله ډیر خوشو او زه خپل ما خپل لور سرکاري کې داخله کړې ټول یار پرایویټ کې ولین داخله مې سرکاري سیستم ټیک دی نو سرکاري کې کو پرایویټ هوتا اوس ته پته چې بزنس لپاره کولو کړي هغه سم ماشوم ته سملاويږي نه خو بس کله یو پارټي وی کله بل پارټي هو زموږ غریبان خلک دي نو مخکې بنات سرکاري سکول اوس ډیر دي صحیح دی او سیستم خدای راخه او سکولونه شته دي مطلب او سکولونه زموږ پرایمري سکول هم شته میډل هم شته هاي هم شته د دلته کې ماشاءالله دا غټه خبره ده دا ډیره ښکلې خبره ده که ناظرین موږ وګورو عبدالعزیز صاحب په مطابق باندې د دې علاقې چې کوم مسایل دي په هغې کې د ګیس مسله به موږ په داسې وایو چې کوم ټیم د خوراک ټیم د پخلي ټیم هغه ټیم ګیس نه وي نو دا هم یو ایشو ده او چې کوم د بجلی مسله ده نو هغه دا د جیره ټریپینګ زیات کېږي لوډ شیډینګ ډېر زیات دی او بلونه به ماشاءالله بلونه اوس ډیر خوشو دا تقریبا 2 کال کېږي چې دې کې بلونه ډیر که مخکې به زمونږ د لاسز ډیر زیاتو اوس ډیر کور شوي خاص طور زمونږ ما خو تاسو وایي زمونږ د فیډر 1 فیډر 2 دی پالیسي 1 پالیسي 2 پالیسي 2 باندې تقریبا مخکې 18-20 لاک روپۍ جمع کېدې او اپډیټ اوس تقریبا 70-75 لاک نه وو شو او په پالیسي 1 چې کم دی نو پالیسي 1 باندې دا دی چې آی باندې ټریپینګ هم زیات دی او ما 2 غنټې پس 1 غنټې لراشي نو هغه ځکه ټریپینګ کې چلته کې دیم ګرام نه دی واپې والا چلته کې یو 2 غنټې پس راشي نو شي سریم پریخي وي او به هم پریخي وي او نور کار دې ته پریخي وي بالکل جی هغه چې کم روټین سره نه وي نو هغه کې بیا د دې کې ډیر مسائل راځي ټیک شو جی عبدالعزیز صاحب دا راته وایي چې دا کم موجوده سیاسي صورتحال دی ملکی سطح باندې دی باره کې تاسو څه وایي یاره جی مو خو دا و چې د عمران خان چې کوم اوس مطلب الله ول عزت ورکړی دی که تاسو کړي دی یو کیس واچي دا چې کوم پی ډي ایم والے دی یو کیس واچي هفته کې هغه الله حل کړی وي دی الټه راکاږي هغه ته الله هر سیستم برابر بل سانا ورلد پوره دنیا کې وګور بي بي سي وګور دا نور نیوز والے وګور د نیوز دی د لپاره خاص اوس دی سټپ اوچت کړی دی لګیا دی دا دویم ورځ ناظرین عبدالعزیز صاحب چې څنګه وویلې دا حقیقت هم دی چې تقریبا د 30 نه اباو
30 نه زیات داسې اخبارونه دي میگزینز دي او داسې نیوز چینل دي چې هغې باقاعده د عمران خان باره کې دا خبره کړې ده چې په داسې کس باندې لګیا د خبره کېږي چې هغه ملک کې د هغه ډېره غټه لکه ټول نه غټه پارټي ده. جی تاسو بالکل نو دی خو خپل کوشش کوي خو یو خبره ده چې په کې پی لدی سانه دی پاڼه ایجوکیشن کې وګوره هیلث کې وګوره ډیر زیو ارسیو که خاصو صحت کارت وګوره زموږ کل کې غریب چې کم دی اول ما خپل مونږه یو لکه د یوت کونسلر دا کار وونه خو مونږه د هغې نه زیات کار کولو ما سره زکات کمیټي چیرمني وه د خپل یو 41 نو مونږه دې ته هم په صحت کارت باندې لا بډ ورسره خپله دفتر ته نو په صحت کارت چې کوم دی یا خپل پراسیس یا به پوره کړو دې ته به ډېر فیسیلیټي ملاوېده ډېر زیات په دې خوشحالي خلک او باقي چې کوم عمران خان باندې کیسونه چې دي یا چې الله به هغه بریکي یار سکے دی خپل کوشش ډیر کوي چې دا 14 پارټي یو ځای شوي دي دې کوشش کوي چې د لا خامخا مونږه ماتي ورکو خو نه کیږي په پنجاب کې تاسو ګوري 20 حلقو باندې ضمني الیکشن شو نو 15 پکې دیو غټل بالکل په کراچۍ کې ضمني الیکشن شو یو غټ مارجن سره الیکشن وغټل نو بس دې الله پوي کې پی ډی ایم والا چې دی ولې تاسو خیال دی چې دا کا اوس فرض کا دا اسمبلی ختم شي آینده حکومت تاسو د چا ګوري او ولې ګوري وجم لګ تاسو ناظرین ته بیان کړئ. یاره جی تاسو لکه زموږ کې کم کسان دی هغې دی یو عمران خان دی کې یو شعور پیدا کو شعور داسې پیدا کو چې مخکې ما څوک په ایم ایف پوهېده چې ایم ایف قرضه څنګه او بیا څوک شو والا ته مونږ مایکونی سو هغې جی ډي پي اوس پوهېږي مخکې په دې څوک پوهېده جی ډي پي څه ته وایي او زموږ اکانمي څه ده څه نه ده نو دا د شعور ورکو د ټول کې یو دغه راوستو که تاسو خیال کړي بله ورځ د ګرفتارۍ خبره کوله سانه پېښور نه بنیګاله ته ټول ورسېده ډېر خلک راغله نو زما خیال خدای چې انشاءالله بل ځله حکومت راغلو کې پي کې هم راغلی او دې پاڼې سنټر کې مو صوبۍ کې مو زموږ د پښتنو باندې یو مشهوره دی چې دی هر کال 15 کال په صفاړی خو دې وروسته ځلې وانهړو دې پاڼې او را روان ځل به هم نه اړئ او ان شاء الله ان شاء الله ځکه کدی پرې خو چې دی کم دا اوسه پورې 16 کیسونه دي کسان په دونه اف آی آر دي نو دی کې خو څه داسې اف آی آر دي چې خو د ذهن باندې دوم نه دي هغه خو مزاق خیز وو او جنا خو په ټوله دنیا کې زموږ یو داسې د میډیا ماشاءالله دغه کو چې خبر هغه سوشل میډیا سبا کې لازم سیټ خم شي باقي تاسو میډیا لګ دی کې ښه کردار روانم دي او سبا کې داسې خبرې کی چې بالکل اوټ دي 90% چې کوم میډیا دا د عمران خان خلاف ته دی بالکل خراب کدی کې جیو والو ګور دا نور داسې وګوره 92 ګوره هغه ته یو اټ ټایم ته دوه چینل ته دغه اوله غوځانته نو په یو به یو رنګ خبر کې ما سم خبر په بل وکي خو بل لنګي وکړي بالکل نو دی کوشش کوي دا خو مطلب اوس د میډیا وار دی مخکې خو به ټوپک یو دا اوس د میډیا وار دی په دې وایي بدنامي د دې نه به اعتماد ختم شي اعتبار به ختم شي بالکل دا خو بس په دې دا خو داسې راشي چې په میډیا باندې خلک به یقین نه کوي که داسې صفا چې دی نو پته یې لګي چې یاره دا څیز دی دا خبر دروغ دی او یو ګنټه پس د هغې پته ولګي چې دا دروغ و نو اخره کې شعر یا شعر یا بس بیا چې شعر راشي جمال صاحب اوس که تاسو اوس د زه کلي کې زه خو ما تاسو ته ویل چې مونږ د کلي کې یو تنظیم هم دی نو مونږ ډېر زیات خلک راځي یقین وساته چې داسې کسان باباګان مونږ له راله چې مونږ ذهن منودونه چې دی به داسې خبرې کوي او یاره چې دا څنګه د سیستم روان کړو دی مونږ هر څه نه ښه دی او باقي سیاست کې دا چې کم غټ خلک دي نو هر سړی راشي خپل ځان لزی جوړي خپل بچو کې کوم تاسو ریسنت کتلی دا پی ډی ایم کې جوړ شو فضل الرحمن صاحب شو زرداری صاحب شو دغه دا شهباز شریف خپل زوی وزیر اعلی راوستو دا بل خپل فضل الرحمن صاحب خپل زوی راوستو زرداری صاحب خپل زوی راوستو دی خپل ځان لپاره کورسه لپاره لګیاوي مونږ عوامو لدی سور ک او دا یو ساره د بس الله دې زموږ دې ټول ملشي صحیح دی ډیره مننه تاسو عبدالهادي صاحب الله مو وجه ډیره مهرباني شکریا تاسو زموږ د پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکو ناظرین دا زموږ ګران قدر عبدالهادي صاحب سوشل لایف د دې سوشل ورچ دی د دې یو خپل مزه ده او د دې بیا یو نشه ده کله انسان د یو غریب سړي مدد وکړي او د هغه په سترګو کې هغه خوشحالي دی وګوري ولټي او په دې باندې دی پوه شو چیرې د دې سړي هیلپ ما وکړو او څه ټایم هغه د لاس اوچتوي او د دې سړي په حق کې دا دعا کوي کم سړي د هغه لمحو په لذت باندې کم انسان پوه شولو نو دا کس چې دی به سوشل لایف د عبدالهادي صاحب په شانتې لکه د دې به بیا
لکه څنګه چې د دوی ایفرټ دی دقسې ژوند به چې دی هغه به د سوشل لایف نه بغیر بیا نه تېرېږي. ډېره مزه کوي چې انسان د خوږ درد والا خلکو د هغې د ضرورت په ټایم کې ضرورت چې دی هغې پوره کړي. اجازت غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.